बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو نن ډېر خصوصي چې کوم ریپورت هغه خپل د امریکای ادارې یعنی د نړیوالو ادارو هغه نه جاری شوی چې امریکای مخه بالکل تور کړی دی د امریکای ټولو نه غلطه پالیسی یعنی ټولو نه غټه ناکامي د افغان پالیسی وا چې هغه کې د شل کاله چې اربونو ډالر روپے خرج کړي او نتیجه صفر ده دا بنن ټول ریپورت مطابق تاسو مخې ته راولو دا چا ریپورت جاری کړی دا خصوصي انسپکټر جنرال برای افغانستان تمیرینو پور چې دا مکمل اوس شوی دی چې په دا کې امریکا بالکل عیني اتحادیانو ته هم چې کومه لانجا اتحادیانو ورسره کوله چې دغه کې افغانستان کې د موږ تباہ کړل او خپل ولستا هم ریپورت مطابق شل کاله کې امریکای یوسل 38 ارب ډالر په افغانستان کې خرج کړي او نتیجه صفر یعنی زیرو راغله دغه پیسې امریکای د افغانستان تمیرینو په نوم باندې خرج کړي خو په دغه کې حیران کن ریپورت دا دی چې په دغه کې 10 ارب ډالر روپے چې هغه بالکل پته نه لګي یعنی هغه پیسې بے مقصده کرپشن او هم دغه شانتي ضایع کړي دي چې دا دومره پیسې دي چې دا د یو عام ملک سره نه بجټ نه بلکې د پورا خېټې تقدیر بدلول شي او په ریپورت کې یو بل مهم ټکي چې کم په افغان فوج باندې 90 ارب ډالر روپے خرج کړي شي او هغه هم په یو ورځ کې ښکارا شوی چې کله طالبانو مخې ته هغه یو ورځ هم وسار نشول دغه یو بل تفصیلی ریپورت چې دغه فورس ولې تیار کړو او دومره خرچ په ولې کړو هغه مقصد کې هم امریکا بالکل مخدور شو او بل دغه ریپورت کې بل مهم چې کوم د امریکای اربونو او خطرناک اسلحه چې په افغانستان کې پر خودلی وا هغه خطرناک ګروپونو یعنی ټي ټي پی امدغه شانتي نور تخګری ګروپونو لاس ته ورغلی دا چې هغه واځي د طالبانو حکومت یعنی طالبانو تنا بلکې د ټولو خېټې د پاره یو خطرناک خبره ده یعنی د امریکا شل کالا امن پالیسی نن ټولې نړۍ ته او خېټې ته خطرناک ثابت کیږي په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې اوس کولو کالجونو او سړکونو او دغه شانتي هسپتالونو په نوم باندې اربونو ډالر خرج کړي شوی دي او دغه منسوبې یا په کاغذي کاروي یا هغه منسوبې به یو کال هم ندي پاتې شوی خو دغه پیسې د کرپشن او فراډ کار شوی ریپورت مطابق چې امریکا خپل ځان ته یو سپر پاور ان ټیکنالوژي دنیا کې هم ډیر مخکې وي به دغه شل کالا په اربونو ډالر روپے په افغانستان کې خرج کړي او نتیجه صفر راتله بلخوا دغه سوال هم راوچتيږي چې امریکای سره نور هم طاقتور ملکونه یعنی نیوټرو فورس سره دغه ناکامي ولې وشوه او دغه اربونو روپو ډالر کم خرج کړی شوی اوس د امریکای خپل ولس سره اتحادیان هم تپوس کوي سوال اوس دغه راپورته کیږي چې آیا امریکا ته اوسه پورې ولې افغانستان نه لاس ناخلی یا مختلفه بهانه پاکستان په ذریعہ یا نور په ذریعہ لټوي په دغه حواله سره تاسو خپل کمنټس رائے ضرور راکړئ